إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دو قرآن کریم فضائل هغه مخکې بیان شو چې دا ډېر د فضیلت والا کتاب، د خیر والا کتاب دی، د هدایت کتاب دی، د برکتونو نه ډک کتاب دی. دې له وخت ورکول غواړي. دارنګې د قرآن کریم چې کوم بعضې آداب و هغه بیان شو. یو د آداب د قرآن کریم نه دا و چې قرآن ته به موږ او تاسو غوږ ږدو. چې کله استاز عالم هغه قرآن شروع کړي نو بیا به نورې خبرې د دنیا هغه به بندې وي، د دنیا نور مشاغل هغه به پرېږدي او قرآن ته به موږ او تاسو چپ کړي، نو غوږ به نیسو چې دا اوس موږ ته څه ویلی کېږي. د قرآن کې اوس موږ ته څه خبره بیانېږي چې موږ هغې باندې عمل وکړو، هغه نورو ته ورسوو. نو دا ضروري ادب دی د قرآن. کوم انسان چې قرآن ته کښېني او قرآن ته غوږ نه ږدي، زړه او دماغ قرآن ته نه متوجه کوي، نو په ده باندې قرآن بیا څه اثر هم نه کوي. د قرآن نه څه نفع هم بیا دا نشي اخیستی، څه فایده ده ته نه میلاویږي. او قرآن کریم چې کله لوستلی کېږي خبرې کول او شور کول، نو دا د کافرانو عادت دی. قرآن کې الله ذکر کړی دی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. کافران خپل منځ کې یو بل ته وایي دا نبي قرآن بیانوي نو تاسو دې ته غوږ مه ږدئ، او چې کله قرآن بیانېږي نو تاسو شور کوئ. لعلکم تغلبون، دې لپاره چې تاسو غالب شئ او تاسو به زورور شئ، د پیغمبر په خبرو باندې به ستاسو غلبه وشي.
نو دې د وجه نه د دې آیت نه یره پکار دی چې قرآن بیانېږي او څوک خبرې کوي، شور کوي او په نورو کارونو کې ځان مشغوله کوي، نو دا د کافرانو عادت کې انسان بیا ورداخلېږي. د دې عادت نه به موږ او تاسو ځان ساتو. نو قرآن ته غوږ ایښودل او چوپ کېناستل دا د قرآن ادب دی. قرآن کې الله فرمایلی دي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. کله چې قرآن کریم لوستلی کېږي نو تاسو قرآن ته غوږ کېږدئ، وانصتو چوپ شئ، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. قرآن ته چې څوک غوږ دی او چوپ کښېني نو الله پرې رحم کوي. دا د رحمت سبب دی. د الله د رحمت ډېر اسباب دی. یو سبب پکې قرآن ته کېناستل، غوږ ایښودل او چوپ کېناستل. دا د قرآن کریم ضروري ادب دی. نو قرآن کریم به موږ له الله فایده راکوي چې موږ په دې ادب باندې عمل شي د هغه وو. به د قرآن کریم د آدابو له دام ده چې هغه پرون بیان شو چې کله سړی قرآن شروع کوي نو اعوذ بالله به وایي. په دې باندې امر راغلی دی. نو ظاهر د امر دا دی چې دا امر د وجوب او د فرضیت دپاره دی. نو قرآن چې کله موږ شروع کوو، قرأت شروع کوو، نو په اول کې اعوذ بالله ویل دا فرض او واجب دی. دلیل پیدا دی چې الله رب العالمین قرآن کې سورة النحل کې فرمایلی دی وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. کله چې ته قرآن لولې اے نبی نو به الله پورې پناهي نیسه، اعوذ بالله چې د هغه وایه. د هغې وجه دا ده چې شیطان دا دشمن دی، د ایمان والا دشمن دی، د اسلام او د دین دشمن دی، د قرآن دشمن دی. نو هغه موږ او تاسو ښو کارونو ته نه پرېږدي، موږ او تاسو قرآن لوستو ته نه پرېږدي او موږ او تاسو د قرآن درس ته نه پرېږدي. نو دې د وجې نه چې کله انسان په الله پورې پناهي وغواړي چې الله زه خو بېوس یمه، طاقت ټول ستا دی، الله رب العالمین د شیطان د وسوسو نه مې وساتې، د شیطان د دشمنۍ نه ما وساتې، ځکه دشمن دی چې دشمني ښکاره کوي. نو ما د قرآن نه ورانوي، ما د دین نه ورانوي، ما د نیک اعمالو نه ورانوي، فسادونه پیدا کوي. نو الله تا پورې پناهي غواړمه. نو دې د وجې نه اعوذ بالله ویل دا په اول د قرأت کې او په اول د لوستلو د قرآن کې دا د واجباتو د فرائض نه دي. فرض ده چې موږ او تاسو به داسې کوو. نو یو خو شیطان دشمن دی، د هغې د دشمنۍ نه امن غوښتل او پناهي غوښتل دا پکار دی. دویمه فایده په دې اعوذ بالله کې بیا دا ده چې الله ته زاري کول دي، الله ته التجا، چې الله موږ سره طاقت نشته دی، الله موږ سره قوت نشته دی، الله موږ بې وسي، نو موږ تا ته التجا او تا ته زاري او فریاد کوو. ستا په ذات سره الله موږ پناهي چې د هغه غواړو چې ته موږ له پناهي د شیطان نه رانه کړې، د هغه د وسوسو نه بچ نه کړې. الله بل څوک نشته چې موږ د شیطان نه وساتي، د شیطان د وسوسو نه وساتي. الله موږ له امن راکړي، نو بل څوک نشته. نو التجا الی الله په دې اعوذ بالله کې دا فایده ده چې په دې کې الله ته التجا او فریاد کېږي، الله ته الله پورې پناهي غوښتلی کېږي. نو دا د اعوذ بالله فایده ده. به چې کله انسان قرآن د منځ نه شروع کوي، منځ دا د یو رکوع نه تلاوت شروع کوي، نو پرون وویل چې بیا به اعوذ بالله هم وایي، اعوذ بالله به صرف وایي. او چې کله صورت د اول نه شروع کوي نو اعوذ بالله به هم وایي، نو دارنګې بسم الله به هم وایي، بسم الله الرحمن الرحیم دا به هم وایي. بسم الله الرحمن الرحیم شرع دین اسلام مونږ ته په ډیرو ځایونو کې د بسم الله ویلو حکم کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم نه په مختلفو ځایونو کې بسم الله نقل له.
او بسم الله الرحمن الرحیم دا داسې کلمه ده بسم الله چې مخکنو انبیاو به هم دا استعمالوله او دارنګې زموږ نبي ته هم دا حکم دی چې ته بسم الله وایه. سورت نمل کې راځي چې سلیمان علیه السلام هم دا کلمه استعمال کړې وه چې کله هغې یو زنانه ته خط لیکه نو په هغه خط کې دا لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې نه معلومیږي چې دا بسم الله چې کومه ده نو دا مخکنو انبیا علیهم السلام به هم استعمالوله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله الله مبعوث کړی و نو د نبوت نه مخکې نو هغه به هم بسم الله استعمالوله، خو په دې طریقه باسمه تعالی باسمه تعالی په لفظ باندې به دا استعمالوله. او دا د مشرکینو د عربو عادت هم دا و چې بسم الله کله نه راغلی نو او مشرکینو عادت دا و چې باسمه تعالی دا به په خط کې لیکه. د دې وجه نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه کوله د مشرکینو سره نو هغو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وویل چې ته به بسم الله نه لیکي بلکې باسمه تعالی دا به لیکي. نبی صلی الله علیه وسلم دې ته مجبوره کړه او په دې کې څه فایدې وي چې هغه سورت فتح کې راځي انشاءالله. د هغه فایدو د وجه نبی صلی الله علیه وسلم د هغې خبره ومنله نو ویې لیکل باسمه تعالی کې نو نور بسم الله الرحمن الرحیم به نبی صلی الله علیه وسلم په خطونو کې لیکه. کسرا او قیصر د روم بادشاهیان او هرقل وغیره چې څومره بادشاهیان وو چې هغو ته به کله خط لیکه د اسلام دعوت به ورکوو نو په سر کې به لیکل بسم الله الرحمن الرحیم. د دې وجه نه اوس چې څوک داسې لیکي په خط کې باسمه تعالی لیکي او یا صرف بسم الله لیکي او یا د ابوجهل په حساب باندې بسم الله چې دغه لیکي نو دا لکه 786 بعضې لیکي چې دې حساب د الله نوم معلوموي او په دې حساب کې د الله نوم پروت دی نو دا په اول د خط کې لیکي نو دا بدعت دی او دا د اسلام د طریقې نه خلاف طریقه ده بلکې د اسلام طریقه او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده چې سړی خط لیکي چاته نو په اوله کې به پوره لیکي بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې سلیمان علیه السلام خط لیکه بلقیس دا زنانه ته نو په خط کې دا لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا په شرح کې ما درته وویل چې ډېرو ځایونه داسې شته دی چې په هغې کې به د نبي صلی الله علیه وسلم نه بسم الله چې هغه نقل ده. روټۍ په اول کې حدیث کې ذکر ده بسم الله ووایه، هغې کې الرحمن الرحیم ویلو سره نشته دی. به روټۍ ته موږ او تاسو کینو نو کومه دوا به بسم الله او بس یې کینو ووایه بسم الله بغیر د الرحمن الرحیم نه. دارنګې اودس په اول کې نبي صلی الله علیه وسلم بسم الله ذکر کړی دی چې کله موږ او تاسو چاراندام ته کینو اودس کوو نو ووایه بسم الله. دارنګې مسجد ته سړی داخلیږي نو په هغې کې بسم الله هغه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك وګور بسم الله راغلی ده. مسجد نه بهر وځي بسم الله راغلی ده. دارنګې کپړې سړی اچي نو په اول کې بسم الله. نو ډېر داسې شیونه دي چې په هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته بسم الله راښودل دی چې دا تاسو وایئ. بلکې دې پوره حدیث کې راځي چې کله انسان خپه وخیږي نو په دغه وخت کې دا وایي بسم الله. کله چې یو انسان راوغورځېږي نو په دغه وخت کې به وایي بسم الله. دې سره شیطان ذلیل شي او داسې ورکوټی شي چې حدیث نه معلومیږي چې د ماشې په شانتې یا د مچ په شانتې داسې وړوکی شي او ذلیل شي. نو چې سړی په ځمکه را پرېوځي یا یې خپه وخېږي نو ووایه بسم الله. دې بسم الله ویلو کې دا فایدې چې یو خو د الله نه مدد غوښتل دي او دویمه فایده دا ده چې الله ماله خیر او برکت راکړي. کوم کار چې زه شروع کوم الله په دې کې لاله برکت واچوي ځکه د الله په نوم کې خیر او برکت دی. تبارک الذي بيده الملک
برکتونو والا هغه ذات دی چې د هغه په لاس کې بادشاهي ده. نو دې د وجې نه چې بسم الله موږ ووایو د روټۍ په اول کې، د چیو په اول کې، او دارنګې حدیث کې دا هم راغلي چې سړی باتروم ته نوځي نو بار بسم الله ووایه. دغه ځای کې بسم الله راغلی ده. او دسته کې نه بسم الله ووایه. نو الله ماله په دې کار کې خیر او برکت واچوي. چې کله سړی بسم الله ونه وایي باتروم ته دننه شي نو حدیث کې راځي چې پیران شیطانان چې کوم په دې باتروم کې دي نو هغه د سړي عورت ته ګوري او د هغه د نظر نه ته نشي پټېدلی. چې کله ته د باتروم ته داخلېږي بار ووایې بسم الله او بیا ووایې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نو په دې بسم الله کې الله دومره طاقت ایښلی چې د شیطانانو دا سترګې الله ډندې کې تا ته نشي کتلی بی. دې د وجې نه بسم الله کې دومره خیر او برکت دی، د دې ویل دا پکار دی. نو بیا چې کله موږ او تاسو صورت شروع کوو او قرت شروع کوو نو په هغې کې به اعوذ بالله اول کې ووایو نو بیا به بسم الله ووایې. او چې کله قرت د قرآن د منځ نه شروع کوو، منځ نه د یو رکوع نه موږ تلاوت کوو نو په هغې کې بیا ادب دا دی چې صرف اعوذ بالله به وایې ځکه قرت ته شروع کوې او بسم الله ویل به په احادیثو کې نه دي راغلي. دې د وجې نه موږ او تاسو په مازه باندې ودرېږو د اول رکعت کې ته سبحانه ووایې، د هغې نه وروسته به ووایې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد به شروع کړي. الحمد به د سر نه چې دی هغه به وایې او بیا به صورت چې دی هغه وایې. نو اعوذ بالله به په یو ځل باندې ووایې ځکه دا ټول یو قرات دی، اول کې به ووایې. خو چې دویم رکعت ته کله ته راوچت شوې نو بیا اعوذ بالله ویل نشته دی، بیا به صرف بسم الله الرحمن الرحیم چې دی هغه وایې. اگر که بعض علما وایي چې دویم رکعت په اول کې به هم ته اعوذ بالله وایې، وجه دا ده چې واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، دا آیت عام دی. کله چې ته قرأت د قرآن شروع کوې نو اعوذ بالله ووایه. نو دا دویم رکعت چې دی په دې کې هم ته قرأت د قرآن شروع کوې که نه الحمد شروع کوې، دا قرأت دی. نو دې کې به ته بیا اعوذ بالله وایې بسم الله به وایې. لیکن دویم قول د علماو دا دی چې هغه راجح معلومیږي چې نه په دویم رکعت کې اعوذ بالله ویل نشته دی، صرف بسم الله به وایې. او بیا چې کله صورت شروع کړې نو د صورت نه مخکې به لکه قل هو الله احد صورت وایې، بل صورت وایې، نو د یو صورت نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم چې هغه به ووایې. دا خبرم ضروري خبره ده زده کې چې قرآن کریم کې الله رب العالمین غټې شپږ خبرې بیان کړې دي چې دې ته وایي موضوعات د قرآن. د هر صورت موضوع وي که نه، موضوع مقصد یې وي وروسته هغه ذکر کېږي. نو دارنګې د ټول قرآن کې موضوعات او اهم مقاصد چې بیان شوي دي نو هغه شپږ دي. دا زده که ځان سره. اول توحید د الله، دویم صدق الرسول د رسول رښتینوالی، او دریم صدق القرآن د قرآن رښتینوالی، څلورم ایمان بالآخره په آخرت ورځ باندې ایمان راوړل او په هغې باندې یقین کول، د هغې استحضار کول. دا قرآن کې دا مسله ډېره بیانېږي. دا څلور غټې خبرې دا موضوعات د قرآن دي چې قرآن کې الله بیان کړي دي. بیا دوه خبرې نور دي چې هغه سره ملګرې کړي نو دا به شپږ شي چې هغه یو ته وایي جهاد او دعوت. جهاد او دعوت دا قرآن ډېر ذکر کړی دی. دا په یو باندې حساب شو. د الله په لار کې جهاد کول، قتال کول او ورسره د الله د دین دعوت کول. او شپږمه خبره چې دا نو هغې ته وایي انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال لګول، زکات ورکول، نور مالونه لګول. نو دې ته وایي انفاق فی سبیل الله. ځکه چې دا نه کوې نو دا نورې خبرې به په عالم کې نه چلیږي. نو دې ته وایي اهم موضوعات د قرآن. قرآن کریم کې اهم موضوعات څو بیانېږي؟ شپږ: توحید، صدق الرسول، صدق القرآن،
ایمان بالآخره، الجهاد والدعوه، او شپږم الانفاق فی سبیل الله. دا شپږ موضوعات د قرآن دي چې قرآن چې ته ګورې که نه د دې شپږو خبرو نه بس قرآن لګي بحث به کوي یا به د دې متعلقات بیانوي. اول پکې توحید د الله دی. توحید ډېر مهم شی دی چې قرآن دا د قرآن موضوع ده. ټول قرآن تقریبا دا په توحید باندې الله رب العالمین را لېږلی دی او د هغې متعلقات یې بیان کړي دي، ورسره دا نورې خبرې. توحید څه ته وي؟ الله رب العالمین یو ګڼل په ذات کې، په صفاتو کې، او دارنګې په حقوقو کې، په افعالو کې، ټولو کې الله رب العالمین یو ګڼل چې الله یو ذات دی، ذات یې یو دی، په صفاتو کې یو دی، څوک سره شریک نشته دی، په حقوقو کې یو دی. د الله رب العالمین په حق کې د بل چا حق داخلول دا نشته دی. الله رب العالمین حقوق هغې کې یوازې دی. یک یو ذات دی، الله احد، الله یو دی، یو. نو دا د توحید موضوع قرآن ډېره بیانه کړې ده. د هغې وجه دا ده چې قرآن چې کله راته نو په هغه وخت کې په دنیا کې د شرک چرچه وه ډېره، جاهلیت و شرک و کفر و په الله باندې. نو الله رب العالمین د شرک رد په قرآن کې ډېر کړی دی. دویم انبیاء علیهم السلام چې الله رب العالمین دنیا ته رالېږلي ټول انبیاء، نو دا د توحید د بیانولو لپاره یې رالېږلي چې خلکو ته د الله د یووالي مسله بیان کړي. دا 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران چې الله رالېږلي ټول انبیاء خپل قوم ته د توحید مسله بیان کړې ده. لا اله الا الله دا د ټول انبیاء اتفاقی خبره ده، اتفاقی کلمه ده. دې ته وایي توحید، توحید الوهیت، توحید العبادت. نو دا ډېر مهم شی دی. دې د وجې نه چې د کوم انسان د توحید عقیدې نه وي، توحید نه پېژني، نو د هغه عملونه به نه قبلېږي د الله په دربار کې. اول به عقیده موږ او تاسو برابرو، د توحید عقیده هغه به جوړو ځان له هغه به برابرو، نو بیا به زموږ او ستاسو لږ عمل هم د الله په دربار کې په ډېره پیمانه باندې قبلېږي. تاسو وګورئ د ابوجهل په باره کې راغلي دي چې د 52 حجونه یې کړي، 52. او سره دې نه چې حج په باره کې راځي، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې سړی حج وکړي، صحیح په حلال مال باندې لاړ شي او صحیح عقیدې سره صحیح طریقه باندې حج وکړي، ریا شهرت وغیره پکې نه وي، په اخلاص باندې حج وکړي. نو په حج سره مخکینی ټول ګناهونه تا ته الله بخي. حاجي صاحب چې صحیح طریقه باندې حج وکړي، په حلال مال لاړ شي، په صحیح نیت اخلاص باندې، نو زما حضرتونو تاسو ګوره ټول ګناهونه ورته الله معاف کوي. لیکن ابو جهل 52 حجونه وکړو، بیا هم د اور والاو نه دی، همیشه په اور کې د ابو جهل. د دې وجه دا د راز دا دی چې ابو جهل حج کوي کوو خو عقیدې د توحید نه و، شرک یې کوو د الله سره، د الله سره برخداران جوړول. نو دې د وجې نه د هغه حجونه برباد دي، عمل یې برباد دی او د اور والاو نه دی. او اوس زما عزتمندو موږ او تاسو وګورو په دنیا کې د شرک عقیده ډېره ده. ډېر سړي، ډېرې زنانه چې دی دا شته دی په دنیا کې چې هغه الله پېژني چې الله شته دی، اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړل، زموږ خالق مالک رازق دی، دا خو مني. او بیم د الله رب العالمین سره منظم کوي، د الله لپاره نور عبادتونه هم کوي، او بیم د الله سره شریکان جوړوي، د الله سره نور معبودان شریکان کوي، نور مخلوق د الله سره شریکان جوړوي. د دې د وجې نه د داسې خلکو عملونه برباد دي. تاسو وګورئ دا مشهور زیارتونه چې کوم دی، دې ته چې ته ورشې وګورئ دا زنانه به را روانې او ماشومان به ځان سره روان کړي او سړي به هم را روانې، دغه قبر ته سجده لګوي، دې ته سر راښکته کوي، د قبر خوا ته مالګه ایښي د هغه خوري وي دا خورده ده، د قبر خوا ته جاروګان دي هغه په ځان پسې راکاږي وي، په دې دانې ښې کېږي او په دې باندې زیړی ښه کېږي. او دا بابا د دانې ذمه دار دی او دا د فالج ذمه دار دی او دا بابا چې دی دا د فلانکي شي ذمه دار دی. نو وګوره دا زنانه چې کور ته راشي مونځ هم کوي، عبادت هم کوي، خو عمل یې برباد دی. وجه دا ده چې د الله په صحیح معنو باندې نه دی پېژندلی چې ته بابا له ورځې او هغې ته سجدې لګوې. دا خو د توحید عقیده نه ده، دا خو د شرک عقیده ده. سجدې به موږ الله ته لګوو، سر به الله ته ښکته کوو، او دارنګې عبادت به صرف د الله چې د هغه کوو،
ذبح چې کې او منښت چې کې نو دا به د الله په نوم باندې کوي. ډېرې زنانې چې منښت کوي دا د پیر بابا په نوم باندې بس دا تیل نظر دی او دارنګې دا د پیر بابا په نوم باندې او د پلانکي بابا په نوم باندې بس دا روټۍ نظر ده دا زه صدقه کومه. نو د دې زنانه په عقیده کې شرک دی، د ده عملونه الله به نه قبلوي. که چا داسې کړي الله ته توبه ایستل پکار دی. دنیا کې الله زموږ توبه قبلوي. که چا شرک هم کړی دی او توبه یې ویستله او بیا شرک نه کوي نو الله یې توبه قبلوي، لیکن پس د مرګ د مشرک او د کافر توبه به الله نه قبلوي. یا ذوالقدر کې توبه وباسي چې الله تا سره مې شرک کړی دی اوس مې توبه ده به الله توبه نه قبلوي. ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله د بنده توبه قبلوي خو څوک پورې چې ذوالقدر نه وي روح مرۍ ته لا نه را رسېدلی د دې نه مخکې توبه وباسو نو الله یې توبه قبلوي. غرض دا دی چې د قرآن موضوع توحید دی او رد شرک. دا په قرآن کې تاسو اوس اورئ انشاءالله ډېر آیتونو کې الله دا خبره ذکر کړې ده. دا د قرآن موضوع ده، موږ له دا عقیده جوړول چې دغه پکار دی. دویمه موضوع د قرآن چې دی نو هغې ته وایي صدق الرسول. دا اوس په دې صورت بقره کې هم بیانېږي. دا څلور اهم مقاصد دي. د رسول الله رښتینوالی قرآن ډېر ذکر کوي. دا زما پیغمبر دی، ما درلېږلی دی، دا حق پیغمبر دی، ده ته مخکې هېڅ وحي ورته نه وه شوي او تاسو ته د مخکنو انبیاو واقعات یې بیان کړل. دا د کوم ځای نه ورته بیانېږي؟ دا ورته الله وحي کوي. او دارنګې اتباع رسول ته ترغیبات قرآن ډېر ورکړي دي. د هغې مختلفې طریقې دي چې قرآن ذکر کړي دي. دا موضوع بیانېږي قرآن کې. درېیمه موضوع د قرآن چې ده نو هغې ته وایي صدق القرآن، د قرآن رښتینوالی. الله قرآن کې دا ډېره وایي دا قرآن زما رښتینی کتاب دی. ای نبي تا ته ما د دې وحي کړي تا د ځان نه دی جوړ کړی. او قرآن ته ترغیب ورکړی دی چې قرآن د هدایت کتاب دی، دا د برکتونو ډک کتاب دی، دا د رحمت کتاب دی. بشرا للمسلمین او بشرا للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره زیری دی او د مسلمانانو لپاره دا د زیری کتاب دی. نو دا ترغیبات یې ورکړي دي د قرآن رښتینوالی. دا قرآن کې په ډېرو طریقو سره ذکر دی. دا درې موضوعات شو، هر یو په خپل ځای باندې بیا راځي. څلورمه موضوع د قرآن چې ده نو هغې ته وایي ایمان بالآخره. دا هم قرآن ډېر شی ذکر کړی دی. په دې صورت فاتحه کې هم ذکر مالک یوم الدین او وروسته راځي وبالآخرة هم یوقنون سورت بقرې اول آیاتونو کې. دا موضوع قرآن ډېره ذکر کړې ده چې یو لویه ورځ را روانه ده، عظیمه ورځ. په دې کې به زموږ او ستاسو پیشي الله ته کېږي. الله به موږ سره حساب کوي او په دې ورځ باندې به انسانانو ته بدلې میلاویږي د اعمالو. که نیک عملونه لیکلي بدله به میلاویږي او که ګناهونه لیکلي د هغې بدله به ته میلاویږي. او د قیامت د ورځې سختۍ او د قیامت د شپېلۍ الله قرآن کې ډېره ذکر کړې ده. او د آخرت احوال، د جنت هغه احوال چې دی او د هغې هغه صفتونه هغې بیان کړلي. جهنم الله ذکر کړی دی. او د دنیا نه بې رغبتي قرآن کې دی د تزهید فی الدنیا وي دا قرآن ذکر کړی ده. دا ټول د ایمان بالآخره سره تعلق لري. دا چې څوک د قرآن درس یې کړی او قرآن یې اوري هغه ته پته لګېږي چې یقیني دا څلور اهم موضوعات دي د قرآن. پنځمه موضوع د قرآن چې هغه دا دی چې هغه اصل کې د دې د اشاعت دپاره توحید په خلکو کې رایج کول او دارنګې صدق الرسول صدق القرآن ایمان بالآخره. دا چې خلکو کې ته رایج کړې او د دې په خلکو کې خورئ نو دې لپاره د دو شیانو ضرورت دی. یو دعوت او جهاد. کله به دعوت کې او کله به د الله په لار کې جهاد کې. نو په دې جهاد کې خو صرف وجل نه دي چې خلک بس یو رانیسه او درز ورکوه او وژنې او بل رانیسه او وژنې. دا نه ده، بلکې د جهاد مقصد چې دی هغه دا دی چې خلکو کې توحید راشي، خلک رسول الله ومني، قرآن ومني، په آخرت باندې ایمان راوړي. د قرآن چې کوم موضوعات دي دا په خلکو کې رایج کول، خلک د توحید والا شي، مسلمانان شي، مؤمنان شي. دې لپاره جهاد کېږي که نه، او دعوت هم د دې لپاره کېږي. نو الدعوة والجهاد دا به پنځمه موضوع شوله. او شپږمه موضوع به دې لپاره الانفاق فی سبیل الله. دا سورت بقره کې ذکر ده. نور ډېرو سورتونو کې سورت حدید د الله په لار کې مال ولګوئ. د مال لګول نه بغیر ستاسو دعوت او جهاد مخکې نشي تللی. جهاد به څنګه کوې؟ جهاد بالمال ته ضرورت دی او بیا هغه په قسمونو باندې دی. زکات به ورکوې، صدقه به کوې او دارنګې د مسکینانو سره به ښېګڼه په هغې باندې کوې، لاره او کوڅه به جوړوي
په دې کې به مال لګوي. اطمینان به جهاد چې کې خامخا اطمینان کونډې به زموږ او ستاسو به د امت کې موجودي، نو دې اطمینانو تپوس به کوي، دیو له به خرچه به په دیو باندې کوي، د کونډو باندې به خرچه شي هغه کوي. په دې باندې ټول قرآن راجمع کېږي په دې شپږ خبرو باندې. دې ته وایي موضوعات د قرآن. بیا اول د قرآن کریم 114 سورتونه دي. په دې ټولو په اول کې بسم الله لیکلې ده، ما سوا د یو سورت نه چې سورت براءت ورته وي چې په هغې کې اول کې بسم الله نه دی لیکلی شوی. د هغې وجه دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم چې به صحابو ته ویل، اوله کې علماو یې داسې طریقه وه چې نبي صلی الله علیه وسلم به د یو سورت او د بل سورت په منځ کې فرق او فصل دا به نه پېژنده، چې دا و سورت فاتحه ده او دا سورت بقره شروع شوله، دا سورت ال عمران دا فتح ورته نه لګېدله. نو الله رب العالمین به بسم الله نازله کړله دې لپاره چې دا فرق وشي چې دا سورت ختم شو، اوس بیا بسم الله هغه نازله شو، نو بل سورت شروع شو. بیا هغه سورت چې به څومره الله نازل کړه بیا بسم الله نازله کړه، نو دین اوخه بل سورت شروع شو. لکه زموږ ستاسو د قرآنونو کې مو لیکلي بسم الله الحمد، نو بیا بسم الله سورت بقره، ځکه سورت بدل شو. فصل د سورتونو فرق په مابین د سورتونو کې چې راځي نو دا په بسم الله سره. او سورت براءت چې دی نو په دې کې بسم الله نه و نازله شوې، نو ځکه نه ده لیکلی شوې. نورو سورتونو په اول کې به بسم الله نازلېدله. دویم سورتونه چې دی دا به په دوه قسمه باندې دي، یو مکی سورتونه دي او بل مدني سورتونه دي. مکی او مدني. مکی سورتونه چې دي نو په دې کې غالبا مکی هغه دور دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت هغه دور دی، دعوت کوي او اول کې سره مرګري ډیر کم دي او ډیر تکلیفونه د دعوت د پاره تیر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر لس کاله محنت هغه په مکه کې کړی دی، د توحید دعوت، د قرآن دعوت او د خپل رښتینوالو خپل پیغمبري خلکو ته ښودل، دا دعوتونه به کول. نو په دې مکي سورتونو کې غالبا چې ذکر کیږي نو یو د صبر او د استقامت خبرې ذکر کیږي، ځکه مرګري به پریشان شو کنه، نو الله به صورت راول تسلی به ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم ته، او دارنګه صحابو ته به الله تسلی نه ورکولې، صبر کوي. انبیاء واقعات به ته ذکر کول چې وګوره موسی علیه السلام هغه څونه تکلیف تیر کړی دی، او دارنګه تاسو وګوره نوح علیه السلام او هود علیه السلام، صالح علیه السلام دوی خپل قومونو ته دعوت کړی دی او څونه تکلیفونه د الله د دین لپاره تیر کړي. نبی نو تم تکلیفونه تیروه، ای صحابه تاسو هم تکلیفونه تیروئ. نو په دې مکي سورتونو کې د صبر او د استقامت خبرې دا به ذکر کېدلې، او دارنګې د تسلی خبرې دا پکې ذکر کېږي. صبر، تسلی او دارنګې مصیبتونه برداشت کول دا خبرې پکې ذکر کېږي. او دارنګې د دعوت خبرې چې دا په دې کې ذکر کېږي، دعوت خبرې د الله د دین دعوت چې هغه تاسو وکړئ په دې طریقه باندې وکړئ. انبیاو به څنګه دعوت چې هغه کوو خپلو قومونو ته. او دویم به د مدني دور دی، د مدني سورتونه دي، دا هغه سورتونه دي چې په هغې کې به الله رب العالمین دیو ته د خلافت مسلې هغه به ورته بیانولې، احکام به ورته بیانول، د خلافت مسلې او دارنګې احکام چې دی نو دا به ورته بیانول. ورسره تدبیر منزل چې کورنۍ معاشره په څه باندې به ټیک کېږي، ځکه مدینه کې خلافت قایم شو، نو اوس کورنۍ کې اختلاف راځي، مسئلې راځي، نو کورنۍ ټیک کول، ماحول ټیک کول، معاشره ټیک کول، داسې احکام به الله را لېږل. د طلاقو مسئلې دا الله رب العالمین دا مدني سورتونو کې به نازلولې. د خلافت متعلق چې به څومره احکام و هغه به بیانول، نکاح مسئلې، دارنګې د جهاد او د قتال مسئلې دا په مدني سورتونو کې الله نازل کړي دي، ځکه به جهاد په دویم کال باندې فرض، نو به دیو جهادونه کول. په دویم کال باندې د بدر جنگ وشو، په دریم کال د هجرت باندې به د احد جنگ وشو، او به په څلورم یا پنځم باندې غزوه احزاب وشو. داسې جهادونه دور چې راغی شروع شو، د جهاد متعلق خبرې به هلته کېدلې. او مکي سورتونو کې به د صبر خبرې، د تسلی خبرې او دارنګې د دعوت خبرې دا به بیانېدلې، او ورسره به په هغې کې د عقیدې مسلې به بیانېدلې په مکي سورتونو کې.
مکی سورتونو کې د عقیدې مسله، د توحید مسله، د الله د یووالي مسله دا په کې بیانېدله. نو دا د مکی او د مدني د سورت هغه فرق چې کې یو فصل او جداوالی چې راولي نو په دې طریقه باندې به راځي چې د مکی سورتونو کې به د دعوت خبرې وي او دارنګې د تسلی او د صبر خبرې، ورسره د عقیدې خبرې دا به ذکر کېږي، او دارنګې د آخرت خبرې چې دي او د جنت او د جهنم دا خبرې دا په مکی سورتونو کې ذکر کېږي. او مدني سورت کې به هغې کې به څه شي احکام به د خلافت مسلې به او دارنګې اعمال چې د هغه ذکر کېږي پکې اعمالو ته ترغیب دا پکې ذکر کېږي، احکام وغیره. نو دا د مدني سورتونو موضوع وي. نو دې سره فرق د دواړو سورتونو منځ کې کېږي، مکي او د مدني. دویم فرق چې د علما دا کوي چې دا هم ډېر ناشنا فرق دی چې فرق د مکي او د مدني سورت دا دی. مکي سورت هغې ته وي ما نزلت قبل الهجره، چې د هجرت نه کوم مخکې نازل وي نو هغې ته د مکي سورت وي. اگر که هغې کې احکام وغیره هم ذکر شوي وي خو لیکن دغې ته مکي وي چې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې کوم سورتونه نازل هغې ته مکي وي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه چې وروسته کوم سورتونه نازل وي نو هغې ته مدني سورت وي. دا فرق د مکي او د مدني دی. دې د وجې نه اليوم دا آیت چې اليوم اکملت لکم دینکم دا آیت چې دی نو دا په دې ته دغه صورت وایي دا مدني آیت ورته وایي مدني. سره د دې نه چې دا په مکه کې په نبي صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې سور و، په عرفات میدان کې دا آیت پې نازل دی. نو ذهن ته اوس اشکال راځي چې دې ته څنګه مدني آیت ویلی کېږي چې اليوم اکملت لکم دینکم. سره د دې نه چې دا خو په مکه کې نازل دی نو د دې جواب به تا سره وي هغه دا دی چې دې ته مدني په دې وجه وي چې نزلت بعد الهجره، دا د هجرت نه وروسته نازل دی نو ځکه ورته مدني چې هغه ویلی کېږي. بیا په اول د دې سورتونو کې چې دی نو سورة الفاتحه ده. سورة الفاتحه چې ده نو د دې په احادیثو کې د دې ډېر فضائل راغلي دي. یو د ټول قرآن فضائل دي هغه خو پرون بیان شو، او دویم چې دی نو هغې ته وایي د سورة فاتحې فضائل. په صحیح احادیثو کې دا د دې فضیلتونه ډېر راغلي دي. یو حدیث کې راغلی امام بخاري راوړی دی، سعید ابن معلا رضی الله عنه په مسجد کې و د نبي صلی الله علیه وسلم سره، نو هغه ته یې وویل سعید ابن معلا ته چې زه د جومات د وتلو نه مخکې ته ما ته خبره رایاد کړه چې زه به تا ته اعظم السوره فی القرآن دا به ته در وښیمه چې قرآن کریم کې کوم صورت ډېر یو عظیم شان صورت دی او په اعتبار د مضمون او د معنا سره ډېر لوی صورت دی، اگر که د الفاظو په لحاظ باندې وړوکی دی. نو ابو سعید ابن معلا رضی الله عنه وایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد نه وتلو نو ما ورته وویل یا رسول الله تا ما ته ویلو چې زه به تا ته اعظم السورة فی القرآن دا درښیمه، نو هغه اوس ما ته راوښیوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې سورة فاتحه ده هي السبع المثاني والقرآن العظیم. دا سبع مثاني ورته وي او دارنګې قرآن العظیم دا نوم یې دی قرآن العظیم. نو دا ډېر عظیم صورت دی په قرآن کریم کې چې الله را لېږلی دی. داسې صورت دی اعظم صورت چې په تورات کې، په انجیل کې، په زبور کې یا په قرآن کې د دې په شانتې بل صورت نه دی راغلی. دومره عظیم صورت دی. تاسو وګورئ وړوکې 7 آیاتونه او دومره لوی شان دی. ته وګوره اعظم سورة فی القرآن. دویم د دې فضیلت چې هغه دا راغلی دی په روایت د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کې راغلی دی چې دا وی نبی صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې د ملګرو سره ناست او جبریل هم راغلی
د نبی صلی الله علیه وسلم سره جبرئیل ناست و په دې کې بره طرف ته داسې یو آواز وشو نو په دې کې جبرئیل علیه السلام او نبی صلی الله علیه وسلم بره داسې وکتلې نو جبرئیل علیه السلام وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د اسمان په دروازو کې یوه دروازه ده چې اوسه پورې نه ده کلاو شوې نن هغه دروازه کلاو شو د اواز د هغې راغی داسې دروازه وه چې اوسه پورې دا دروازه کله هم نه ده کلاو شوې ځکه چې د دې پته جبرئیل علیه السلام ته دی او دا د نبي صلی الله علیه وسلم سره ناست دی نو په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم ناست و چې یو ملایک راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته زیر راوړه چې ابشره اے نبی ته خوشحاله شو په تا باندې مې زیری دی د دو شیونو زیری هغې زه در کومه چې دا دوه رڼاګانې دي اصل کې دوه رڼاګانې یو سورت فاتحه ده او دویم د سورت بقرې آخري دوه آیاتونه چې آمن الرسول او لا یکلف الله نفسا دا د سورت بقرې آخري دوه آیاتونه او دارنګه سورت فاتحه دا یې راوړله نو ګوره داسې ملایک راغلی دی چې مخکې دا ملایک نه دی راغلی او داسې ګیټ باندې راغی چې دا ګیټ مخکې نه دی کلاو شوی او دا وحی راوړله او نبي صلی الله علیه وسلم ته د زیري په طریقه باندې ورکړله چې دا ډېر لوی احسان دی د دې امت سره چې یو سورت فاتحه ده او دویم دغه دوه آیاتونه د سورت بقرې چې دا ډېر د کمال والا آیاتونه دي وروسته د هغې په ځای خپل ځای کې راځي نو دا د سورت فاتحې غټ لوی فضیلت دی دریم حدیث کې راځي دا هم صحیح روایت دی ابو سعید خدري رضی الله عنه د ملګرو سره په سفر باندې تللی نو په دې کې یو قوم باندې ورتېر شو قوم کې یو مشر و هغه مار یا لړم چیچلی و وګور روایت دی نو په هغې کې راځي چې دغه کسان راغله او ویې فرمایل چې په تاسو کې څوک شته دی چې زموږ د دې بیمار علاج وکړي مار چیچلی دی او ډېر سخت درد دی پې او پریشانه دی زهر دی او یا مار چیچی یا لړم چیچلی دی خو چې د دې علاج وکړي څوک شته نو ابو سعید خدري رضی الله عنه فرمایي چې زه راولګېدلم او ما وویل چې او زه به دا دم کوه نو دغه چیچلی شوی انسان چې و د قبیلې مشر دغه وی ما دم کو او سورت فاتحه پې وروسته وکرته الله رب العالمین سمدس جوړ کو چې جوړ شو نو د هغه نه په دم باندې 10 ګډان چې د هغې واخیستلو 10 ګډې یا ګډان دی په دم باندې د هغه قبیلې د مشر نه چې د هغه واخیست نو نبي صلی الله علیه وسلم ته به دا خبره بیان کړه نو هغې ورته وویل هغې تایید وکړه او ورته وویل چې تا ته چا دا خبر درکړی دی چې سورت فاتحه دا د دم صورت دی دا په خبر ته چا درکړی دی دا خو بلکل صحیح کار تا کړی دی نو دې نه دا معلومه شوه چې وروسته په نومونو کې هم راځي سورت رقیه او سورت شفا ورته وي د دم صورت دی چې په یقین باندې یو سړی بیمار یې کنه بیمار او ته په یقین باندې په سر باندې ورته لاس کېږده اعوذ بالله بسم الله ووایه او الحمد وپېرې ووایه او په هغې باندې چف وکړه په اوبو باندې چف وکړه ورته وایي دا وڅښه نو انشاءالله الله رب العالمین به هغه له خامخا صحت ورکوي خو دا د ایمان سره تعلق لري چې سړي ایمان څومره مضبوط وي په الله باندې او د الله په رسول باندې او په آخرت باندې او د الله او رسول په خبرو باندې یقین څومره ډېر وي او دارنګې څومره په دې دم والا کې تقوا موجوده وي نو د هغه په دم کې اثر به ډېر وي نو دا صحابي دی دغه مار او لړم والا دغه یې دم کړی دی الله جوړ کړی دی ځکه صحابه خو جنتیان خلک وو ایمان یې ډېر وو یقین یې ډېر وو د الله په کتاب باندې پوره یقین وو نو چې دم یې قسم در جوړ شو نو مار لړم څوک چیچلی مچې چیچلی بس په سورت فاتحه باندې بس دم کا دا فیدم ترې راووتله او دا د دې غټ فضیلت دی دارنګې بل فضیلت یې یو حدیث کې راغلی دی چې هغه حدیث غالبا حسن حدیث دی چې سورت فاتحه چې دی نو دا د نور قرآن په ځای باندې کار ورکوي او نور قرآن چې دی نو دا د سورت فاتحه په ځای باندې کار نه ورکوي هغه دا دی چې مثال سړی لمونځ کوي او په لمونځ کې سړی سورت بقره پکې ډېر شی ووایي سورت ال عمران پکې ووایي او سورت فاتحه ونه وي نو د دې سړي او د دې زنانه که داسې کار یې وکړه لمونځ یې نه کېږي
مثال ته به ما زمانه ودرېږي قل هو الله احد سورت وې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وې یا بل کوم سورت درځي هغه وې سورت فاتحه چې کوم د داب کې پرې دی قصدن چې دا نه دا نور قرآن به ډېر وې با نو دا و آیتونه ته پرې خو د لو بل نور قرآن دی سل آیتونه ولستو 50 دی ولستو زه ته کم لستا مون نه کېږي ځکه چې نور قرآن چې دی دا د سورت فاتحه په ځای کار نه ورکوي او هر چې سورت فاتحه دا د نور قرآن په ځای کار ورکوي نور قرآن سړي ته نه دی زده او یا نور قرآن نه وي او صرف سورت فاتحه چې د هغه ولوستله په مونځ کې نو که تش رکعت یې که ډک رکعت یې او که هر قسم مونځ وي بس دا د نور قرآن په ځای باندې کار ورکوي دا څومره اوچته خبره ده ته وګوره سورت فاتحه د نور قرآن په ځای کار ورکوي چې ته سورت فاتحه ولولې او نور قرآن نه لولې هغه دې پرېښودو یا ته نه دی زده لکه نور قرآن سورت فاتحه دې ولوسته بس مونځ کېږي لیکن چې نور قرآن ته لولې او سورت فاتحه په منځ کې نه لولې او نور قرآن هغه ته دا کار نه ورکوي نو دا هم د دې فضیلت دی او بل دا دی چې په تورات کې په انجیل کې په زبور کې یا قرآن کې نورو صورتونه د دې په شان ته نشي کېدلی دا ډېر عجیب صورت الله رب العالمین نازل کړی د صورت فاتحه یو صورت هم دې ته به نشي رسېدلی او د دې د فضیلتونو نه دا هم ده چې د دې نومونه ډېر دي کثرت اسماء ډېر نومونه دا دلالت کوي په فضیلت د دې صورت باندې ځکه بعضې صورتونه داسې چې د هغې نومونه ډېر دي او هغه په احادیثو کې راغلي مرفوع احادیثو کې یا موقوف احادیثو د صحابو نه نقلي نو دا کثرت اسماء ډېر نومونه د یو صورت دا دلالت کوي په عظمت دغه صورت باندې نو د دې صورت نومونه په احادیثو کې ډېر راغلي دي مرفوع او موقوف احادیثو کې بعضې مفسرون تقریبا 50 هغه ذکر کړي چې 50 نومونه دي د دې صورت نو دا په فضیلت د دې صورت باندې دلیل دی په عظمت د دې صورت باندې دلیل وي اول نوم کې مشهور سورت فاتحه ده ځکه فاتحه د فتح نه ماخوذ ده فتح کلاوالی ته وي نو په دې باندې مونځ کلاویږي په دې باندې قرآن کلاویږي نو دارنګې بل نوم یې د سورت ام القرآن د قرآن مور ده او د قرآن مرجع ده ټول قرآن مضامین چې کوم دي مشهور مضامین د قرآن چې دي نو هغه په سورت فاتحه کې راګیر دي دې وجه علماء ویلي دي چې د قرآن کریم څومره مضامین دي څومره اصول دي هغه په سورت فاتحه کې دي سورت فاتحه خلاصه ده د ټول سورت نو ځکه ورته ام الکتاب او ام القرآن چې دغه ورته ویل کېږي بل نوم د دې سورت اساس القرآن دا د قرآن کریم بنیاد دی بل نوم د سورت الصلات داسې دغه دی د سورت دی چې دا د مونځ دپاره نازل دی او مونځ په دې باندې کېږي سورت فاتحه نه غیر مونځ چې دغه نه کېږي سورت الصلات ورته وایي لکه حدیث قدسی دی په هغې کې راغلی دی الله رب العالمین یې فرمایي قسمت الصلات بیني و بین عبدي او بعض وی څخه د معلومه ده قسمت الصلاه بیني و بین عبدي ما مستقسم کړی دی صلات نه مراد ده چې دی سورته فاتحه ده سورته فاتحه ده ټول مونږ نه مراد نو ګره دا نوم خپل په حدیث کې راغلی صحیح حدیث دی چې قسمت الصلاه معنا صلات مراد سورته فاتحه ده د ازماو د بنده په منځ کې تقسیم شوی ده کله چې بنده وی الحمدلله رب العالمین نو الله جواب ورکوي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد ویو کله چې وی هغه الرحمن الرحیم نو الله جواب ورکوي اثنى علی عبدی بنده زما صفاتونه بیان کړل کله چې بنده وی مالک یوم الدین نو الله جواب ورکوي مجدنی عبدی تمجید او شرافت او عظمت بیان که زما بنده بیا چې وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله وی جواب ورکوي چې دا زما او د بنده په منځ کې نیم دی دا ایاک نعبد دا د بنده کار دی چې الله من خاص ستا بندګي کوو و ایاک نستعین او دا د الله دپاره دی چې من خاص تا نه الله مدد چې دغه غواړو نو عبادت کول دا د بنده کار دی او مدد کول دا د الله کار دی نو ځکه وی چې دا بیني و بین عبدي دی
بیا چې بنده وي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې، نو الله رب العالمین وی جواب ورکړي چې هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دا زما د بنده لپاره شو، بنده لپاره به هغه څه چې کوم زما نه غواړي، چې زما نه کوم غواړي نو هغه به دربار، ځکه چې په دې کې څه شي دي موږ د الله نه د صراط مستقیم لاره غواړو، نو دا به د بنده لپاره زه وله ورکوم چې په یقین باندې دا او په توجه باندې دا غواړي د الله نه، الله سړي ته هدایت کوي. اهدنا الصراط المستقیم. دې د وجې نه دا د بنده او د الله په منځ کې دا نیم دی نو ځکه ورته سورت صراط چې هغه ویلی کېږي. او بل نوم د دې د سورت کنز، سورت النور دا متویلی شوی دی، او سورت تعلیم المسئله دا نوم هم د دې راغلی دی په حدیثو کې چې دې کې تعلیم د سوال دی، چې الله نه سوال ته کوې نو په کومه طریقه باندې به یې کوې، نو د هغې طریقه دا ده چې ته به اول کې د الله حمد او ثنا به ووایې، د الله صفتونه به بیان کړي او د نبي صلی الله علیه وسلم باندې به درود ووایې، بیا به دعا کوې. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا د الله صفتونه شو. او بیا به اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ او ستاسو ته دعا طریقه راښیي، کله ته دعا غواړې که نه، نو دعا طریقه دا ده چې دا د الله صفتونه به بیان کړي، ذکر د الله به وکړي، د نبی صلی الله علیه وسلم باندې به درود ووایې، بیا به د هغې نه پس یو حاجت سوال چې ته کوې نو الله دعا له به قبلوي، هغه حاجت له الله پوره کوي به. نو دې د وجې نه دا نوم یې دی تعلیم المسأله. او دارنګې سبع المثانی ورته ویلی شوی دی، سبع المثانی دا 7 آیاتونه دي چې دا بار بار په مانځه کې مقرریږي دا. او دارنګې قرآن العظیم دا قرآن کې ورته ویلی شوی دی، قرآن العظیم دا نوم یې دی، دا قرآن دی چې ډېر لوی شان والا دی. نو داسې نور نومونه چې ټول ګورې نو ډېر شی تقریبا 50 ته رسېږي، نو دا د دې صورت په عظمت باندې دلالت چې هغه کوي. به د الله رب العالمین د طرف نه یو سل څوارلس سورتونه نازل دي، گویا کې دا د الله د طرف نه یو سل څوارلس خطبې دي او تقریرونه دي. هر تقریر او خطبه کې یو موضوع وي، مقصد وي. دې د وجې نه په دې سره د قرآن آیاتونه هم د یو بل سره لګېږي او سړي ته پته هم ولګېږي چې یاره په دې دا صورت د الله یو تقریر دی، یو وعظ دی، نصیحت دی، په دې کې الله څه خبره کوي. نو دې ته وایي مقصد د صورت، موضوع د صورت، چې په دې صورت کې الله کوم مقصد بیان کړی دی، کومه مهمه مسله بیان کړې ده. نو هغه کله په صورت کې یو وي، کله دوی، کله درې. موضوعات الصورت ورته وایي، د صورت موضوع دا د کوم دا صورت د کومې خبرې نه اوس بحث کوي موږ ته. نو صورت فاتحه کې موضوع هغه علما وایي چې د دې موضوع د الله توحید او د الله دپاره حمد، چې هغه ذکر د په لفظ د الحمدلله کې. او دا په ترتیب نزولی کې 5م صورت دی. یو خو ترتیب کتبی دی که نه، چې کوم عثمان رضی الله عنه دا قرآن را جمع کړی دی، نو د هغې په دغه کې دا اولنی صورت دی، سورت فاتحه په اول کې لیکلی ده. لیکن چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوم نزول د صورتونو کېده نو په هغې کې دا 5م صورت دی. په اوله کې د صورت اقرا 5 آیاتونه نازل دي. اقرأ بسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق. دا اولنی 5 آیاتونه دا نازل شو په غار حرا کې. بیا ورپسې 2م صورت صورت قلم نازل دی، نون والقلم وما یسطرون. بیا 3م صورت نازل دی صورت مزمل، یا ایها المزمل قم اللیل. او 4م صورت چې بیا نازل دی صورت مدثر دی. نو 5م صورت چې هغه نازل دی صورت فاتحه ده. او دا داسې ناشنا صورت دی چې بعض علما ویل دي چې دې ته مکي او مدني دواړه ویلی کېږي. دا په مکه کې هم نازل دی او مدینه کې هم نازل دی، تکرار د نزول د دې شوی دی. یو ځل په مکه کې دا صورت نازل شوی، او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو بعد الهجره بیا په مدینه کې الله رب العالمین دا صورت چې هغه راولېږلو.
دې د وجه نه په دې صورت کې موضوع چې د هغه چې د الله توحید او ما درته ویل دا د قرآن موضوع دی په اول ټکي کې دا راوړل چې الحمدلله دا د سورت فاتحه موضوع شوله بیا په دې باندې دلائل به راوړي توحید صرف د الله دپاره دی د الله سره قسم شریک نشته دی ټول صفتونه د کمال دا د الله دپاره دي حمدونه چې دي نو دا د الله دپاره دي ولې ځکه چې اول دلیل دا دی رب العالمین ځکه د الله ځکه د صفتونو حقدار دی او یو ذات دی چې رب العالمین هغه دی کنه تربیت د عالم هغه کوي نو صفتونو حقدار هم هغه دی دویم رحمان دی رحیم دی بې حده مهربانه دی او همیشه رحم والا دی نو ځکه د صفتونو حقدار هغه دی نعمتونه موږ له هغه راغلي دي نو دارنګې دریم د قیامت د ورځې اختیار چې هغه د الله سره دی قیامت په ورځ باندې چې کوم اختیارات دي کوم کارونه دي د ټولو مالک الله دی نو دغه الله حقدار د بندګۍ دی نو دغه الله صفتونو مالک دی د ده لپاره صفتونه ویل پکار دی نو بیا نتیجه ذکر کوي چې کله الله رب العالمین د حمدونو لایق الله دی نو د دې الله بندګي به پکار ده او د دې الله نه مدد غوښتل پکار دی نو دارنګې به درې ډلې الله ذکر کړي دي د الله نه د سوال دی د دعا او سوال دی د هدایت چې الله موږ په نیغه لار روان نو به درې ډلې دي یو هغه ډله دی چې هغه په دې نیغه لار باندې روان ده چې هغې ته منعم علیهم وي او دویم هغه ډله دی چې هغه د دې نیغې لارې نه اوښتې دي چې هغې ته مغضوب علیهم وي چې د الله د طرف نه پرې غضب شوی دی تفصیل وروسته راځي انشاءالله او درېیمه ډله هغه ده چې هغه هم د دې نیغې لارې نه اوښتي دي ګمراهان دي ضالین نو دا ډېر ناشنا صورت دی په اوله کې د الله توحید ذکر دی د حمدونو حقدار صرف الله دی په دې درې دلایل او بیا د هغې نتیجه بیا د الله نه د هدایت دعا کول او بیا درې ډلې چې د هغه ذکر کول یو ډله په هدایت روانه ده او دوه ډلې د هدایت نه اوړېدلې دي یو د مغضوب علیهم او بل د ضالین نو دا به په دې صورت کې چې هغه موضوع ده دا به ذکر کېږي په دې باندې به دلیل وغیره چې هغه ذکر کېږي الحمدلله ټول صفتونه د کمال چې دي لله دا خاص د الله دپاره دي دا ډېره مهمه کلمه ده چې ټول صفتونه د کمال خاص د الله دپاره دي رب العالمین چې هغه تربیت کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی الله رب العالمین هغه ذات دی چې رحمان دی هغه ذات دی چې رحیم دی په بسم الله کې دا ذکر شو اول د بسم الله معنا او بیا د الحمدو کې بعضې ضروري خبرې بسم الله معنا دا ده چې زه شروع کوم په مدد د نوم د الله باندې زه شروع کوم په مدد د نوم د الله باندې هغه الله چې الرحمن چې هغه بې حده مهربانه دی الرحیم او هغه همیشه رحم والا دی نو دې ته وی هغه خبرې چې هغه باندې اوس زنانه نه پوهېږي خو دې ته وی بعد استعانت نو معنا موږ دغسې وکړه خاص په مدد د نوم د الله تعالی باندې چې رحمان رحیم دی زه شروع کوم دا قرت او زه شروع کوم دا کار او زه شروع کوم دا فاتحه او یا معنا دا ده چې بسم الله خاص په برکت د نوم د الله باندې په برکت د نوم د الله تعالی باندې چې رحمان هم دی بې حده مهربان دی او الرحیم همیشه رحم کول والا دی زه دا کار شروع کوم لکه قرت شروع کوم مثال روټۍ خوراک شروع کوم چې د هغې نه مخکې کله ته دا وې او بل یو نیک کار دی د هغې په اول کې ته دا ذکر کوي ځکه چې بسم الله د هر نیک کار په اول کې او د عظیم الشان کار په اول کې بسم الله ویل دا په کار دی لکه مخکې موږ په دې باره کې حدیثونه وویله
بے الله لفظ چې راغلی دی قرآن کریم کې لفظ د الله دا ډېر ذکر شوی دی او کله کله د الله په ځای باندې الہ ذکر کېږي کله لا اله ذکر کېږي نو دا زده کړئ چې د الہ په قرآن کې دوه معناګانې دي یو الہ څه ته وایي یو معنا معبود برحقه الہ معنا معبودو نو الله معنا معبود شو ځکه چې الله ماخوذ دی د الہنا اصل کې الہون دی او څوک د الها یالهون ماخوذ دی خو هغه د نحوی او د صرف خبرې دي چې هغه باندې به طالبان کوي هغه موږ تاسو ته نه ویو خو لنډ ویو چې د الہ څه معنا د قرآن کې یو معنا معبود برحقه او دویم تعبیر رسم کې حقدار د بندګۍ دې ته الہ وي دا دویم تعبیر دی مطلب یو دی نو په کلمه کې اوس دا معنا مراد ده لا اله د دې څه معنا ده کلمه معنا وکړه لا اله الا الله لا اله معنا نشته د حقدار د بندګۍ لا اله نشته د معبود برحق الا الله سوا د الله لا دا کلمه ذکر چې د باره کې خبر کې متفوس کیږي آخرت کې لا اله نشته د حقدار د بندګۍ نشته د معبود برحق الا الله سوا د الله لا نو د اله معنا معبود او حقدار د بندګۍ دیم د اله معنا چې دا هغه معنا د حاجاتو پوره کوونکې د مصیبتونو لرې کوونکې او دارنګې د شیانو ورکوونکې دا د معنا ده د الهون اله څه ته وایي د حاجاتو پوره کوونکې د مشکلاتو حل کوونکې د مصیبتونو لرې کوونکې دغه ته وایي الہ دا په سورت انعام کې راځي او دارنګې سورت قصص کې راځي او بعض نور آیاتونو کې د الہ معنی راځي الله رب العالمین تاسو له غوږونه درکړلي سترګې درکړلي دا نعمت نو که دا درنه واخلي الله نو کوم من الہ غیر الله څوک الہ شته د الله نه سوا چې تاسو دا شی نه راوړي معنا دا چې تاسو له دا نعمتونه درکړي څوک شته چې تاسو له دا مصیبتونه به واړي او مصیبتونه نه لري کی او څوک شته چې تاسو دا مشکل به حل کی نو حاجت روا مشکل کشا او د نعمتونو ورکون کې د شیانو ورکون کې دې ته وی الہ دا دوه معناګانې چې تاسو ذکر نو قرآن باندې به وروسته په تفسیر باندې به تاسو کې پوهیږئ چې دلته د الہ کومه معنا ده معبود برحق معنی شوله او دویمه معنی مشکل کشا د مشکلاتو لرې کوونکې د حاجاتو پوره کوونکې د نعمتونو ورکوونکې د شیانو ورکوونکې نو دې ته وی الہ او د بسم الله معنی هم تاسو زده کړله او د الحمد فضائل او د هغې بعضې نومونه هغه تاسو واورېدله او دا صورت په مکه کې نازل شوی دی او دارنګې وروسته بیا په مدینه کې نازل شوی دی اعظم صورت فی القرآن دی او دارنګې د دې په نومونو کې دام دی صورت وافیه او صورت کافیه او صورت رقیه دا ورته ویل کېږي لکه مخکې بعضې نومونه ذکر شو نو په هغې کې یو نوم دا دی رقیه د دم صورت دی صورت الشفا ورته وي شفا ورکوونکی صورت دی او صورت الوافیه پوره صورت دی دا او صورت الکافیه دا نومونه په احادیثو کې راغلي دي نو دا ډېر بهترین صورت دی او سبع مسانی ورته وي د هغې وجه موږ وویلی چې دا په هر رکعت کې لوستلی کېږي موږ او تاسو چې مونځ کوو که ډک رکعت او که تش رکعت یې په ټولو کې به الحمد ورته وی او دې د وجې نه د ډېرو علماو رای هم دا ده چې الحمد به په تش رکعت کې هم وی په ډک رکعت کې به هم وی نو امام پسې چې ولاړې هم وی به او که ځان له ولاړې هم وی به د سورت فاتحې پرېښودل نشته ځکه نبي صلی الله فرمایي لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا هغه چا مونځ نه کېږي چې سورت فاتحه پکې ونه لولي د دې وجه نه کوم انسان چې امام پسې ولاړ وي که نه نو امام چې سورت فاتحه وي نو ته به هم ورپسې وی ځکه د دې حدیث ته یېره پکار د نبي صلی الله فرمایي مونځ د هغه انسان نه کېږي چې سورت فاتحه نه وایي د دې وجه نه که اوسه پورې ته پته نه وه اوس دا حدیث دې واورې اوس پې عمل شروع کړه چې امام الحمد وي نو ته ورسره دا وایه او نور قرآن چې دی هغه به ورسره نه وی نور قرآن ته به بیا غوږ دی چې لکه ماښام مونځ د ماخوستن مونځ سهار مونځ کې هغه قرت په جهر باندې وی نو نور صورتونه او نور آیتونه به ورسره نه وی خو صرف صورت فاتحه به پسې وی
وجه دا ده چې د دې لوستل دا فرض او لازم دي. او دلیل په حدیث نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ باندې سار موږ کوو، نو په دې سار موږ کې په هغه باندې قرات ګډوډ شو. نو په دې کې چې قرات په کله ګډوډ شو، نو چې کله سلام یې واړو د صحابو نه تاسو وکړو چې دا تاسو ما سره قرات کوو که څنګه په ما باندې دا قرآن دې ګډوډ شو او دا رنګه ما نه قرآن راخېدل کېدو، نو تاسو ما سره قرات کوو که څنګه؟ نو صحابو ته ویل چې او یا رسول الله چې تا به کوم آیت لوستم به تاسو لګیو قرات هم کوو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تاسو ما پسې چې زه ودرېږم او قرات کوم، نو تاسو ما سره قرات مه کوئ یو ځای، او ما پسې قرات مه کوئ مګر سورت فاتحه صرف وایي. نو دا ډېر ناشنا حدیث دی چې په دې کې دا راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ما پسې نور قرآن مه ووایئ په دې جهري مانځه کې، خو سورت فاتحه به لولئ. نو دې سره اختلاف بالکل ختم چې څوک یې ختموي. هغه دا دی چې په سهار لمونځ دی، که د ماسپښین لمونځ دی، که د مازدیګر دی، که د هر ټیم لمونځ دی، که سري دی که جهري دی، په ټولو کې به ته سورت فاتحه خامخا وایې، دا به نه پرېږدې. داسې به نه وایې چې دلته خو د امام قرات شروع دی، که د امام قرات شروع وي نو سورت فاتحه د الله نبي فرمایي دا به ما پسې وایي، لیکن نور قرآن به بیا پسې نه وي، هغې ته به بیا غوږ دی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.